سلامونه جوړ په خیر کمې آب بیا ورید کې سوختم لږ اوبه راوړئ چې وسوځېدلم دا د هغه افغان مهاجر فریاد دی چې سوځلی و د ایران په هیواد کې څه موده مخکې تاسې پر مطبوعاتو باندې ولیدل چې د ایراني چارواکو د خوا څخه د افغان مهاجرو هغه موټر چې په ایران کې په حرکت ممکن به تر ایران تېرېدی او یا به د اروپا پر خوا باندې د مهاجرت پر لوري په حرکت کې و د ایراني چارواکو د خوا څخه ویشتل سوی و بیا یې اور اخیست و یا اور ورته اچول سوی و چون تحقیقات وروسته دوام لري نتیجه مکمله نه ده معلومه خو یو افغان مهاجر چې د دې اور سوځنې څخه ژوندی پاته سوی و اما سوځلی و نارې یې ویلې چې کمې او بیا ورېد اوس سوختم لږ اوبه راوړئ چې وسوځېدلم د افغان مهاجرونو سره دا ډول چلند په ایران پاکستان او په نورې نړۍ کې او د مهاجرینو سره دغه ډول چلند دا اولنۍ وروستنۍ او یوازینۍ پیښه نه ده دې ته ورته ډېرې پیښې مخکې سوي دي بیا به هم کیږي خو په دغه ډول پیښه چې هغه کامرې یې ثبت کړې ده لږې په ارشیفونو کې موجودې دي موږ تاسې لږ لیدلي دي چې هم جنایت سوی هم انسان ته اور وراشول سوی او هم هغه عکاسي سوی او هغه فریاد یې اورېدل سوی دغې پیښې د افغانستان کې دننه او د افغانستان د باندې د خلکو خشم راوپاروه خاصتا د ایران د دولت په مقابل کې او د هغه دولتي ځواکونو په مقابل کې چې دا ډول جنایت یې ترسره کړی و په ټوله نړۍ کې مظاهرې وسولې په کابل کې هم هذا القیاس وسولې په آلمان کې او د هامبورګ په ښار کې د افغان کور یا د امپاورمنټ په نامه چې دلته ټولنه لري په دې کې دغه افغانان چې د پخوا څخه راغلي دي موږ به بیا د غړو سره صحبت هم وکړو دوی نن په هامبورګ کې د ایران د کنسلګرۍ مخته سوله ییزه مظاهره او لاریون رایستلی دي دلې بیانیې کوي او دا عمل غندي او غوښتنه کوي چې د انسان په وړاندې انساني چلند وسي زموږ د نن ورځې راپور په دې اړه دی نو موږ به تاسو ته څو مرکې هم وړاندې نن موږ ځوانان او ډېر مشران دلته د ایران قونسلګرۍ مخې ته راغلي یو د مظاهرې دپاره د زموږ د هموطنانو په وړاندې چې کوم ظلمونه او د وروستیو کې څه پېښې شوي دي د هغې په وړاندې موږ د مظاهرې دپاره نن دلته راغلي یو محسنه کوهستاني یم د افغان د کور مسؤله موږ نن یو مظاهره په لاره اچولې ده ټولو افغانانو ته چې د هغو مهاجرینو نه چې په ایران کې په اوبو کې غرق شوي دي په هغه مهاجرینو چې سوځولي دي د هغو د حقوقو دفاع وکړو اگر څه دغه زموږ د خپل د وجدان د آرامولو دپاره د خپل تسلیت دپاره دغه کار کړو اما حاصل دغه کار د دواړو دولتو دی باید خپله دولت دغه په دې برخه کې کار وکړو او دغه لارې جوړې کړو افغانستان کې شرایط خراب دي په ټوله دنیا کې مهاجرین دي په هېڅ د دنیا په یوه نقطه کې داسې حالت نه دی شوی خپله موږ په جرمني کې یو په جرمني کې یعنې د میلیونونه زیات مهاجرین دي تر اوسه هېڅوک یعنې په اوبو کې نه دي اچولي سېزلي نه دي ژوندي په ګور کړي نه دي دغه خبر د موږ د دولت ته باید د ایران دولت ته د افغانستان دولت باید دغه موضوع حل کړه موږ د ملت څه شی کولی نه شو صرف د خپل تسلیت دپاره دغه مظاهرې په لارې اچولي دي چې د موږ غږ جهان واروي د موږ د افغانانو غږ واروي د موږ مهاجرینو غږ واروي چې موږ هم غواړو د دنیا په یوه ټکي کې موږ هم ژوند وکړو د ژوند حق لرو افغانان د هر کمیټې نه د هر ګروپو نه ګډ وډ راغلي دي متاسفانه نن اعلان د سخت باران د طوفان کړی و د خدای مهرباني شوله باران طوفان ونه شو زیاتره افغانان د مغو په مناسبت نه دي راغلي اما بیا هم هغه خلک راغلي دي چې د خپلو وطندارانو دپاره یې زړه په ګوګل کې خوږېږي سوځي ورته هغه افغانانو اشتراک کوي پیش آمد میکرد که ما امروز رو بیگانه خطاب نمیکنیم بیگانه بر اجراعات اینا 100 بار شرف دارد اینها هیچ پیوندی را نه پیوند فرهنگی نه پیوند دغسې کارونه باید موږ کوشش وکړو چې ډیر کړو چې
چې خپل وطن ته خپل د وطن خلکو ته ګټه ورسوي. ولې دا زموږ ګناه ده چې موږ خلکو ته دغونه وخت ورکړی دی چې زموږ همسایګان پر موږ باندې دغونه هوا سوي دي. که موږ دا وخت نه وای ورکړی دوی دا هلته نه رارسېدل. د سوله ییز لاریون څخه ستاسې موقع څه تغیر راوړي؟ تغیر دا راوړي چې موږ همسایګان ته وروښیو چې افغانان اتفاق لري، اتفاق هم پیدا کوي، بیرته جواب ورکوو. لعنت به جمهوری نجات پرست ایران، لعنت به پروژه های تروریستی ایران. ایران مهاجرین افغان را به سوریه میفرستند. مننه. زموږ غوښتنه په دغه مظاهراتو کې د ایران د دولت نه دا ده چې د مهاجرت د نړیوالو قوانینو سره سم د افغانانو سره برخورد وکړي. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده مهاجرت جرم نه دی، دا یو طبیعي شی دی او که ورته پام وکړو نن ورځ د ایران اتباع لا په آلمان کې او په امریکا کې اکثریت مهاجرین اضافه د نسبت د افغانانو نه. که وشمیرو یوازې په لاس انجلس د امریکا کې 1.1 میلیون ایرانی مهاجر دی، اما نه د امریکای دولت، نه د آلمان دولت او نه د نورو مملکتونو دولتونه چې دغه د ایران مهاجرینو ځانونه د دغو مملکتو څخه تېر کړي دي او خپل مقصد ته رسېدلي دي، نه یې دوی وژلي دي او نه یې په اوبو ډوب کړي دي. ما از دولت آخوندی ایران می‌خواهیم که به قوانین جهانی مهاجرت ارج بگذارند و توجه بکنند به اینکه بیشترین اتباع ایرانی هم در کشورهای غربی و شرقی مهاجر هستند. اینا هم به گونه غیر قانونی از خاک دیگر کشورها عبور کردند تا به سرمنزل مقصود رسیدند، ولی هیچ یک از این کشورها مهاجر ایران نه به آب غرق کرده و نه به آتش کشانده. حال مسئله پناهندگی یا برش قبولی داده نگاهش کرده یا دوباره برگشت دادش، ولی به هیچ عنوان کسی از این دولت ها مهاجرین را به گلوله نبسته، به آتش نکشیده، به آب غرق نکرده و از اونا استثمار به عمل نیاوردن. د نن مظاهره او د دغه لاریون ګډونوال نن پاتې شوی و چې ډېر افغانان به دلته ګډون وکړي، لکه څنګه چې د مظاهره کوونکو ځینې غړو هم تاسو ته وویل چې د اټکل سوی و چې نن به هوا خراب وي، خو تصادفي د امبورګ هوا دغه ډول ده، تصادفي لمر شي او تصادفي بیرته ډېر شدید باران شي، خلک لږ راغلي وو. اواز جنریټر هم چالانه دی او سړک غاړه هم د خلک ډېر په زوره غږېږي او د نور اوازونه هم ډېر دي. موږ ونه توانېدلو چې د مظاهره کوونکو غوښتنې ټوله ثبت کړو تاسو ته ووایو، خو هغه ځینې همدا غوښتنې زه تاسو ته دلته وایم. د نن ورځې د سوله ییز لاریون د مظاهره کوونکو څو غوښتنې همدا غوښتنې. اول دا چې مهاجرت جرم نه دی. دوهم خپله د ایران ډېر اتباع اروپا ته راغلي دي، امریکا ته تللي دي، استرالیا او نورو هېوادو ته تللي دي، هلته مهاجر دي. د دغو هېوادو هېڅ تبع وګړي او اوسېدونکي د دوی د مهاجرینو سره دومره بد چلند نه دی کړی لکه دوی چې د افغانستان سره او د افغانانو سره کوي. دا غوښتنه وه چې د ایران دولت یې باید خپل پر پالیسیو مقرراتو او پر نورو کارکوونکو حتی او امنیتي ځواکونو باندې فشار راوړي تر څو او دا پالیسي دې د غیر کې تر څو د افغان مهاجرو سره سم چلند وکړي او انساني کرامت ته په درنه سترګه وګوري. دریم دا چې د دولت څخه غوښتنه دا وه تر څو د طرفینو د دولت څخه تر څو د دې قضیې عاملین هم ټینګ کړي، هم دا قضیه وڅېړي او هم امنیتي او قضایي ارګانو ته وسپاري. بله غوښتنه دا وه چې د مظاهره کوونکو چې ایران باندې دا تور دی چې په افغانستان کې ډلې ټپلې څخه ملاتړ کړي، د دغه ملاتړ څخه لاس واخلي. پنځمه غوښتنه وه چې افغان مهاجرین چې هغه اکثر اهل تشیع دي سوریې ته جنګ ته وانستی. دا عمده غوښتنې وې. بل د UNHCR راپور پرون خپور سو د 2020 کال دپاره په تېرو 10 کلو کې د مهاجرینو د نړیواله سطح باندې دا تعداد په نړیواله سطح باندې تقریبا 2 برابره ډېر شوی دی. په ټوله نړۍ کې 9.5 الا 80 میلیونه مهاجر دي، الا 80 میلیونه، یعنی په نړۍ کې 1% مهاجرین دي چې د دې مهاجرینو په مجموعي تعداد په 2010 کې نیمایي و، یعنی صرف 40 تقریبا 50
48 میلیونه مهاجرین و دا مهاجرین په مجموع کې د څو غټو هیوادو دي افغانستان، سوریه، یمن، افریقایي ځینې هیوادونه، وینزویلا، د دغه هیوادو او میانمار د دغو هیوادو څخه په مجموع کې هغه ډېر تعداد مهاجرین دي. خو د مهاجرت علتونه جنګ، ناامني، د بشري قوانینو تر پښو لاندې کېدل، زور زیاتی او همدا ډول د اقلیم تغییر دی. نو د نړیوالو هغه ارګانونو چې مهاجرینو په برخه کې کار کوي د هغو هم غوښتنه دا وه چې جنګونه دې راکم سي. د دغو افغانانو چې هلته په المان او هامبورګ کې اوسېږي د دوی عمده غوښتنه هم په افغانستان کې دننه د ښکېلو ډلو څخه او د طالبانو څخه او د نورو ډلو څخه او په ضمن کې د دولت څخه دا ده چې د سولې پروسه دې چټکه کړي او تر څو او د سولې پروسه دې چټکه کړي او هر هغه لارې دې ممکنه کړي چې په افغانستان کې سوله پر راتلی سي. د طالبانو څخه هم غوښتنه دا وه چې بریدونه دې کم کړي، ځکه که طرفین پر یو بل باندې نور هم دغه ډول بریدونه او نامني ته ادامه ورکړي لکه اوس یې ده، بیا به هم دغه ډول پیښې بیا تکراریږي. افغانان به مهاجر کېږي، افغانان به په خپل وطن کې په انتحاري او په جنګ او په ترور او په بل کې وژل کېږي، د فقر به مړه کېږي، او افغانان چې د وطن څخه د باندې وځي هلته به دغه ډول اور ورته اچول کېږي. نو د انسان کرامت ته چې د انسان د کرامت په سترګه وکتل سي باید سوله وسي. دا د نن څخه د هامبورګ او د هامبورګ څخه تاسو ته چمتو شوی راپور پوره لا مسپارم.